سلامونه او نیکی هیلې. څنګه چې تاسو ته پته ده چې د هر ژبې د پرمختګ لپاره دا ډیره مهمه ده چې په هغه ژبه کې مواد یعنی کانټنټ ډیر خلک جوړوي. د بدقسمتۍ نه په پښتو کې لیکل دومره اسان نه دي. د دې لپاره موږ یو داسې سیستم جوړوو چې هغه ستاسو وینا یعنی خبرې لیکلو ته بدلوي. او زه نن ډېر خوشحاله یم چې ستاسو سره د دغه سیستم اولنی ورژن شریک کړم. دا په یو مکمل توګه اوپن سورس سیستم دی، یعنی چې هر څوک یې کتلی شي او بدلون پکې کولی شي. که تاسو دا کتل غواړئ نو دا ویب سایټ دی pashto.com. تاسو هغې ته تللی شئ. هلته به یو لینک کې د پښتو اټومیټک پیژندنه. تاسو چې په دې لینک کلیک کوئ نو دا به تاسو دې پاڼې ته بوځي چې هلته تاسو یا د مایکروفون په ذریعه باندې خپل غږونه ریکارډ کولی شئ او یا که ستاسو سره یو ریکارډډ فایل وي نو هغه اپلوډ کولی شئ. خو که تاسو مایکروفون باندې وکئ نو په دې کې به ډېرې غلطیانې موجود وي. د هغې وجه دا ده چې زموږ سره په پښتو وایس ډیټا سیټ ډېر کمی دی او د دې لپاره موږ ته ستاسو د مرستې ضرورت دی چې تاسو خپل اوازونه ریکارډ کړئ او دا سیستم نور هم ښه کړئ. نو تاسو زموږ سره څنګه مرسته کولی شئ؟ په دغه ویب سایټ باندې دلته یو بله پاڼه ده مرسته وکړئ. دې ته لاړ شئ او نور معلومات ترلاسه کړئ. ستاسو د وخت ډېره مننه.